د مشران جرګې تلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. ښه راغلاست د دې مهال خبري ټولګې ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. افغانستان کې د جګړې ناروا بللو په اړه د 15 اسلامي هیوادونو له فتوا د کابل هرکلی. په استانبول ناسته کې د ګډون لپاره د طالبانو 3 شرطونه. او امریکا د کرونا وایرس د سرچینې په هکله رڼې پلټنې غواړي. اوس هم بشپړ خبرونه. زه بابر کاموال یم. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست حیات الله حیات او د ملي امنیت رئیس ضیاء سراج د مشرانو جرګې د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې ګډون وکړ تر څو د وروستي امنیتي وضعیت او د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د امنیتي ځواکونو د چمتووالي په اړه د سناتورانو پوښتنو ته ځواب ووایي. د مشرانو جرګې غړو د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د هیواد په بېلابېلو سیاسي مسایلو ننګونو هم خبرې وکړې او ځانګړي نظرونه یې څرګند کړل. پام وکړئ په دې اړه بشپړ راپور ته. د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلمیار په مشرۍ د دې جرګې په نننۍ ناسته کې د کورنۍ چارو وزارت سرپرست او د ملي امنیت لوی رئیس د امنیتي وضعیت د ښه والي او د دښمن د ځپلو په موخه د خپلو تدابیرو په اړه معلومات ورکړل. د امنیتي چارواکو څخه په داسې حال کې چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر هم حضور درلود، د دفاعي چارو کورني امنیت د کمیسیون مشر نورو غړو د پاکستان ملاتړ لاندې د طالبانو ډلې د تیري پر وړاندې د هیواد د وسلوالو ځواکونو له سرښندنو اتلولیو څخه په ستاینې سره د کابل ښار دشت برچي او د لوګر ولایت پل علم ښار کې د ملکي خلکو د زیاتو تلفاتو اړوند د ترهګریزو پیښو یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو د جنګي خوځښت د ځینو ولسوالیو سقوط او د درنو او سپکو وسلو له لاسه تلل، د یو شمېر امنیتي مسؤلانو د کمزورتیا، د اداري واحدونو سقوط کې مخکې له مخکې تدابیرو نشتوالی، د جګړو لیکو کې په ټاکلي وخت د ځواکونو پر وخت نه اکمالېدل، په وخت سره د پوځي پرسونل د معاشونو نه اجرا، د ټپیانو د انتقال او درملنې لپاره د ګټور میکانیزم د نشتوالي، د وسلوال پوځ د شهیدانو کورنیو ته د لازمې نه رسیدګۍ، د ډیورن لیکې هغې لوري ته د افغانستان څخه د امریکایي اډو انتقال او د اغزن تار غځول، د متقاعدو پوځي مسلکي کادرونو د بیا ځلې جذب، د لویو لارو د ناامنېدو، د برېښنا د انتقال د څو ستنو تخریب، د کابل پروان لوی لارې په تګلوري کې د ناپېژندل شوی کسانو د ځای پر ځای کېدو ځینو نورو مواردو اړوند پوښتنې مطرح کړې. ورپسې د کورنۍ چارو وزارت سرپرست حیات الله حیات خپلو خبرو کې وویل چې د سیمې د یو شمېر هیوادونو استخبارات افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو د وتو بهیر په پیل سره د افغانستان په وړاندې منفي تبلیغات او رواني جګړه په لار اچولې چې زموږ د خلکو د اندېښنې سبب شوی. خو د هیواد وسلوال پوځ د خاورې څخه د دفاع ځواکمنتیا لري او زیاته یې کړه چې د 2014 کال راهیسې شاوخوا 90 سلنه عملیات د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونه رهبري کوي چې د سپټمبر تر میاشتې به ټول هوایي او ځمکني عملیات په غاړه واخلي او د بهرنۍ ځواکونو رول یوازې په مشوره ولاړ و چې د وتو وروسته به کومه ستونزه جوړه نشي او د افغانستان دولت سره به د مرستو لپاره د دوی ټولې ژمنې او هوکړې پر ځای دي. حیات الله حیات وویل طالبان د هیواد د ټولګټو پروژو د له منځه وړو، ویرې خپرولو او وحشت پرته کوم څه نه لري او هر کال د اوړي موسم کې خپلو جګړو ته زور ورکوي چې د شته شمېرو پر بنسټ د تیر کال په پرتله د یادې ډلې بریدونه 2 سلنه زیات شوي، خو د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو هم د دښمن په وړاندې خپل بریدونه 50 سلنه زیات کړي. بېلابېلو سیمو کې دښمن سخت ځپلی. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست همداراز د پولیسو منصوبینو د شهیدانو ټپیانو وارثانو ته د رسیدګۍ، د یاد وزارت د ځینو منصوبینو د معاشونو د ورکړې، د اړوندو قطعاتو د اکمال او سمبالولو، د لویو لارو ولایتونو د مرکزونو امنیتي وضعیت د پاملرنې څخه یادونه وکړه او ویل چې لغمان او بغلان ولایتونو کې د ناامنیو عوامل پیژندل شوي او مجازات بشي. همداراز نوموړي د بدخشان، غزني، اروزګان او ننګرهار ولایتونو امنیتي وضعیت په اړه د معلوماتو ورکولو ترڅنګ ډاډ ورکړ چې
د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ چې د ځانګړي اهمیت لرونکې ده د دښمن له منګلو به خلاصه شي. نوموړي د ډیورن فرضي لیکې موضوع خلکو پورې تړلې یاده کړه او ویل پوله ساتو ځواکونو ته ویل شوي په هغه صورت کې چې د لیکې د هغې غاړې پرې ډزې کیږي ورته اقدام دې وکړي. او ګمرکونو کې د پراخ فساد د شتون په تړاو د مالیې وزارت د سرپرست څرګندونې تایید کړې او څرګنده یې کړه چې د ولسمشر د حکم له مخې د هیواد د امنیتي سکتور د ګمرکونو چارو کې د لاسوهنې حق نه لري، خو د لویو لارو په اوږدو کې د پیسو اخیستو پر وړاندې جدي اقدامات کوي او شاوخوا 200 تنه د پیسو اخیستو په تړاو نیولې دي. ورپسې د ملي امنیت لوی رئیس ډګر جنرال احمدیا سراج خپلو څرګندونو کې د دښمن د هر راز خوځښتونو پر وړاندې د دفاعي او امنیتي ځواکونو ژمنتیا څخه ډاډ ورکړ او ویل په دې وروستیو کې ترهګرو ته درانه زیانونه اوښتي او دښمن رواني او فکري جګړو ته مخه کړې او خلک نه باید پرې باور وکړي او زیاته یې کړه چې تیرو 2 میاشتو کې دښمن په ټول هیواد کې 3466 بریدونه کړي او په مقابل کې دفاعي او امنیتي ځواکونو پر دوی 2200 هدفمن بریدونه کړي چې د سلګونو ترهګرو د وژل کېدو ټپي کېدو سربیره د امنیت ضد 1880 تنه نیول شوي چې د 1300 څخه زیات ترهګر دي چې پکې د لوګر ولایت د ترهګریز برید طرح چې د حقاني شبکې پورې تړاو لري هم شامل ده او امنیتي ځواکونه د دشت برچي او شکردرې د زړه بوږنونکو پیښو د طراحانو او عاملینو د نیولو په کوښښ کې دي. د ملي امنیت لوی رئیس د پاکستان د ښکاره او پټو لاسوهنو د افغانستان خلکو پر وړاندې د بیلابیلو موخو په تړاو د 10,000 بهرنۍ افرادو حضور او فعالیتونو څخه پرده پورته او ویل چې پاکستان کې د امریکایي بیزونو د جوړېدو اوازې بې اساسه دي. د ملي امنیت لوی رئیس همداراز د هیواد د علماو د امنیت د ټینګښت د څرنګوالي او ترهګریزو ډلو پر وړاندې د دوی د رول د وګړنیزو پاڅونوالو د ګټورتیا د پاکستان لوی درستي سره د هیواد د ولسمشر کتنې د ترهګرو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د کړنو او ځینو نورو مسایلو اړوند رڼا واچوله او زیاته یې کړه چې ګمرکونو کې د مالی فساد سره د مبارزې په موخه د ملي امنیت لوی ریاست او مالیې وزارت ترمنځ ګډ پروګرامونه د پلي کېدو په حال کې دي او 3 تنه د خلکو په مرسته د کابل شمال کې د برېښنا ستنو د ویجاړولو په تور نیول شوي دي او څېړنې ترې روانې دي. جنرال سراج زیاته کړه چې وسلوال پوځ د دښمن د ټولو موخو ځواک څخه پوهاوی لري او د دفع لپاره مبارزه کوي. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل زیاترو مواردو کې د متقاعدو جهادي افرادو څخه د دښمن سره د مبارزې او امنیت د ټینګښت په موخه ګټه اخیستل کیږي او یاد بهیر دوام لري. د امنیتي مسؤلانو د ځوابونو پای کې د مجلس رئیس او سناتورانو د دوی څرګندونې د مجلس د قناعت وړ وګڼلې او یو ځل بیا د هیواد د دفاعي او امنیتي زړورو ځواکونو څخه د مجلس ملاتړ څرګند کړ. خو د غونډې آزادو بحثونو کې د کندهار پوهنتون څخه د هرات ولایت د ښځینه محصلانو په تبدیلۍ ټینګار وشو او هم د هیواد برخلیک ټاکونکو ملي مسایلو کې د قومي لږکیو په محرومتیا نیوکې وشوې. خو د فاریاب ولایت د ستونزې په حل خوښي څرګنده شوه او وویل شول چې اوسنی وضعیت ډیر حساس دی او اړتیا ده چې ټول سیاسون د هیوادوالو په بشپړه توګه د جمهوریت نظام څخه ملاتړ وکړي او د ترهګریزو ډلو د دوی د ملاتړ پر وړاندې یو صف کې ودرېږي. د بحثونو جنبندۍ کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتو د پاکستان په ملګرتیا د ډیورن لیکې هغې غاړې ته د امریکایانو لخوا د پوځي اډو د جوړېدو په اړه افهاتو ته په اشارې سره وویل چې طالبان د 2 لسیزو راهیسې په دې پلمه چې بهرنیان افغانستان کې حضور لري د هیواد ګڼ شمېر بنسټونه تخریب او بېګناه خلک شهیدان کړل چې اوس باید د پاکستان کړنو څخه چې د خپلې ولکې لاندې ځمکني او هوایي فضا د امریکایانو په واک کې ورکوي پند واخلي او د دې خاورې د ښېرازۍ په موخه یو بل ته لاس ورکړي. د مشرانو جرګې رئیس د هیواد بیلابیلو سیمو کې د جګړو شدت ته په اشارې سره وویل د هیواد په وسلوال پوځ ویاړ کوم چې د خپل مشرتابه په ګډون د هیواد د دښمنانو پر وړاندې د جګړې لومړیو لیکو کې په جګړو بوخت دي او د دې هیواد د لویشت خاورې څخه ساتنه کوي. همداراز د مجلس رئیس ملي بهیرو کې د لږکیو د رول د زیاتوالي لپاره د خپلو هڅو څخه په یادونې سره ټینګار وکړ او ویل چې د هرات ولایت د ښځینه محصلانو
ستونزو ته د رسیدګي وشي. اردن، ترکیې، عراق او د لبنان دینی عالمانو د یوې ویډیویي کنفرانس له لارې په افغانستان کې د طالبانو له لورې روانه جګړه ناروا وبلله او له همدې امله یې له طالبانو د جګړې له ښکیلو اړخونو وغوښتل چې ژر تر ژره دغه جګړه ودروي. تر دې وړاندې هم د ډېرو اسلامي هیوادونو د افغانستان جګړه ناروا بللې وه او غندلې یې ده. په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د وتلو له پیل سره د ملکیانو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی او د جګړې شدت ته د یو شمېر هیوادونو د دیني عالمانو تند غبرګون اردن، ترکیې، عراق او د لبنان دینی عالمانو په یوې ویډیویي کانفرنس کې په افغانستان کې د طالبانو له لورې روانه جګړه ناروا وبلله او له دې ډلې وغوښتل چې د ملکي کسانو مرګ ژوبله ودروي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په هدف د دغه هیوادونو له فتوا هرکلی وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې کانفرنس په اړه وویل د اسلامي نړۍ لخوا په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په دوام د فلسطین، اردن، ترکیې، عراق او لبنان دینی عالمانو په یوې ویډیویي کانفرنس کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله. د افغانانو وژل یې د طالبانو په وسیله ناروا وبلل او د یوې سرتاسري او هر اړخیزې سولې غوښتونکي شول. لدی وړاندې هم یو شمېر اسلامي هیوادونو په افغانستان کې جګړه ناروا بللې او محکوم کړې وه. یو شمېر افغان دینی عالمان هم په دې باور دي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د جګړې دوام ته هیڅ بهانه نشته او د طالبانو له لوري په بریدونو کې د افغانانو وژل دیني توجیه نه لري. خو طالبان بیا خپله جګړه په افغانستان کې جهاد بولي او وایي چې دا جګړه د اشغال د پای ته رسېدو لپاره ده. دا ډله په افغانستان کې د جګړې په اړه د 5 اسلامي هیوادونو وروستۍ فتوا ته په اشارې سره وایي دغه فتوا د افغان حکومت په غوښتنه ترسره شوې په همدې دلیل بې ارزښته ده. دغه فتوا په داسې حال کې صادریږي چې په دې وروستۍ کې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې جګړې او تاوتریخوالی زور اخیستی چې ډیری قربانیان یې ملکي کسان دي. طالبانو په استانبول ناسته کې د ګډون لپاره 3 شرطونه ایښي. د دغې ډلې په خبره په هغه صورت کې د استانبول په ناسته کې ګډون کوي چې یا د ناسته لنډه وي، د ناستې اجنډا کې د مهمو موضوعاتو په اړه پریکړې شاملې نه وي او د طالبانو حضور پکې په ټیټه کچه وي. دا ډله زیاتوي چې د پاکستان او قطر تر غوښتنې وروسته یې د خپلو ځینو شرطونو په وړاندې کولو سره په دغه ناسته کې ګډون ته زړه ښه کړ. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي پلاوی هم د استانبول په ناسته کې په 3 شرطونو د طالبانو د ګډون په اړه ناخبري وښوده او زیاته یې کړه چې تر دا مهاله دوی ته په دې اړه رسمي معلومات نه دي رسیدلي. تر هغه وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې وویل چې د افغانستان د سولې په اړه د استانبول ناسته به د اپریل میاشتې له 24 بیا د می تر 4 ترسره شي. خو طالبانو یو ځل بیا په دغه ناسته کې خپل ګډون رد کړ او ویل تر څو چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه حضور ولري دغه ډله به د افغانستان د راتلونکي په اړه په هیڅ تصمیم نیونکي غونډه کې ګډون ونه کړي. د طالبانو یو جګپوړي مقام تېره ورځ له امریکا غږ سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي چې د دغې ډلې استازي په هغه صورت کې د استانبول په ناسته کې ګډون کوي چې دغه ناسته لنډه وي، د ناستې اجنډا کې د مهمو موضوعاتو په اړه پریکړې شاملې نه وي او د طالبانو حضور پکې په ټیټه کچه وي. دغه طالب مقام چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي زیاته کړې ده. زموږ رهبرۍ وړاندیز کړی چې د استانبول ناسته باید له 3 ورځو څخه زیاته نه وي. د طالبانو یو بل مهم چارواکي هم له امریکا غږ سره په خبرو کې په استانبول ناسته کې د ګډون لپاره د طالبانو دغه 3 شرطونه تایید کړي دي. ټاکل شوي و د امریکا په وړاندیز د افغانستان د سولې په اړه دغه ناسته د ترکیې او قطر په کوربتوب د اپریل په 14 د 10 ورځو لپاره پیل شوی وای. خو طالبانو تیره میلادي میاشت ویل چې د دغه ناستې جزئیات له دوی سره نه دي شریک شوي او په همدې خاطر پکې ګډون نه کوي. د طالبانو دغه مهم چارواکي له امریکا غږ سره خبرو کې همدارنګه وویل چې طالب مشرانو نه غوښتل چې په استانبول ناسته کې ګډون وکړي، خو زیاته یې کړه چې د پاکستان او قطر تر غوښتنې وروسته د ځینو شرطونو په وړاندې کولو سره په دغه ناسته کې ګډون ته زړه ښه کړ. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي پلاوي غړي نادري له امریکا غږ سره خبرو کې په استانبول ناسته کې په 3 شرطونو د طالبانو د ګډون په اړه ناخبري وښودله او زیاته یې کړه چې تر دا مهاله دوی ته په دې اړه رسمي معلومات نه دي رسیدلي.
د طالبانو دغه مهم چارواکي همدارنګه امریکا غږ ته وویل چې د دغه ډلې مشرتابه نه غواړي چې د استانبول ناسته په تصمیم نیونې بدله شي او په خبره طالب مشران په دغه ناسته کې د یوې مشخصې اجنډا له ځای پر ځای کولو سره مخالف دي. دغه طالب چارواکي د یوې پوښتنې په جواب کې چې آیا طالب مشرتابه به د اوربند په اړه پریکړه وکړي وویل چې وسلوال طالبان به د اوس لپاره اوربند اعلان نه کړي او په بین الافغاني مذاکراتو کې به هم د اوربند ټینګېدو په اړه پریکړه ونه کړي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان لمریز کال له پیله د ناامنۍ او جګړو له کبله په زرګونو کورنۍ بېځایه شوي دي. دغه کورنۍ له لغمان، هلمند، کندهار، بغلان او ځینو نورو ولایتونو څخه بېځایه شوي دي. بلخوا په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت شارج دفیر او سرپرست له طالبانو غوښتنه کړې چې اوربند ته غاړه کیږدي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د 1400 لمریز کال له پیله په بیلابیلو ولایتونو لکه بغلان، لغمان، هلمند، کندهار او نورو کې د جګړې او ناامنیو له کبله شاوخوا 6000 کورنۍ بېځایه شوي دي. دغه وزارت په خبره سږ کال د جګړو له کبله له 11700 بېځایه شویو کورنیو سره د وزارت لخوا وړ مرستې شوي دي. بلخوا په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت شارج دفیر او سرپرست له طالبانو غوښتنه کړې چې اوربند ته غاړه کیږدي. راس ویلسن پرون په یو ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې د افغان ځواکونو او ملکي افغانانو پر وړاندې خپلې حملې بند کړي. نوموړي له طالبانو غوښتنه کړې چې د جګړې پر ځای د سولې لپاره د مذاکرو میز ته راشي. راس ویلسن د کورنۍ چارو وزارت د معین صدیق صدیقي د یو ټویټ له بیا خپرولو سره دا خبره کړې چې په لغمان کې تر سخت جګړې وروسته ځینې نجونې په عکسونو کې ښکاري چې د کانکور ازموینې ته ناستې دي. په تیرو څو ورځو کې د لغمان ولایت ترڅنګ د افغانستان له ګڼو ولایتونو د جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. د وسلوالو جګړو ترڅنګ په افغانستان کې په هدفي وژنو کې د ځینو چارواکو، فعالانو، خبریالانو او سیاستوالو وژنې هم زیاتې شوي دي. په افغانستان کې د ناامنیو پیښې په داسې حال کې زیاتې شوي چې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتل د مې میاشتې له لومړۍ نیټې پیل شوي او د سپټمبر تر 11 به دوام کوي. د ناټو سرمنشي ینس ټولټنبرګ پرون سهشنبه وویل له افغانستانه د بهرني ځواکونو وتل په منظم ډول روان دي. د ویلي ناټو تړون په عین حال کې له افغانستان سره خپل شراکت او د همکارۍ دوام ته ژمن دی. د امریکا دفاع وزارت د دوشنبې په ورځ ویلي وو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د افغانستان د یوازې پرېښودو په معنا نه دي. ښه راغلاست. کورني خبرونه همدومره، اوس هم پام وکړئ بهرنیو خبرونو ته. د امریکا روغتیا وزیر له روغتیا نړیوال سازمان غوښتي چې د کرونا وایرس د سرچینې د پلټنو راتلونکي پړاو کې د روڼتیا ډاډ ورکړي. د امریکایي رسنیو ریپورټونه داسې ښایي چې کرونا وایرس ښایي چین کې له یو لابراتواره خپور شوی وي. بیجینګ دا ډول ریپورټونه رد کړي او بیا یې ویلي چې وایرس ښایي د امریکا له یو لابراتوار ورغلی وي. د کرونا وایروس چې د لومړي ځل لپاره د 2019 کال وروستیو کې د چین هیواد د هوبي ولایت د ووهان ښار کې پیدا شو چې له هغه راهیسې تر اوسه نړۍ کې له 1.8 میلیونه کسان پرې اخته او تر 3.4 میلیونه هم ترې مړه شوي دي. د امریکا روغتیا وزیر خاور باسیرا د روغتیا سازمان د وزیرانو په کچه غونډه کې ویل نړیوال کارپوهان باید د کرونا وایروس د سرچینې ارزولو اجازه ولري. د امریکایي رسنیو راپورټونه داسې ښیي چې کرونا وایروس ښایي چین کې له یوه لابراتوار خپور شوی وي. سږني مارچ کې روغتیا نړیوال سازمان له چینایي څېړونکو سره د دې وایروس د سرچینې په هکله د ګډو پلټنو ریپورټ خپور کړ. په هغه ریپورټ کې د ووهان له وایروس پوهنې لابراتوار د دې وایروس خپرېدل ډېر لرې بلل شوي دي. خو روغتیا نړیوال سازمان لا ډیره پلټنه ضروري بللې ده. خو په دې تړاو لا هم پوښتنې شته او د امریکا استخباراتي ادارو پورې تړلي ریپورټونه ښیي چې د ووهان وایروس پوهنې ادارې 3 غړي د 2019 کال نومبر کې په یوه روغتون کې بستر شول او تر دې پیښې څو اونۍ مخکې چین ووهان کې د کوویډ-19 ناروغۍ لومړنۍ پیښه ثبت کړه. بیجینګ دا ډول ریپورټونه رد کړي او بیا یې ویلي چې وایروس ښایي د امریکا له یوه لابراتوار ورغلی وي. د امریکا روغتیا وزیر خاور باسیرا د سهشنبې په ورځ د روغتیا نړیوال سازمان ناسته کې چین یاد نه کړ، خو د وایروس په هکله راتلونکو پلټنو کې د لا ډېر جدیت غوښتنه وکړه. نوموړي د دې سازمان غونډه کې ویل کوویډ-19 نه دا چې یو کال زموږ ژوند واخیست بلکې میلیونونه انسانان یې مړه کړل.
دغه په خبره د کوویډ-19 ناروغۍ د سرچینې په هکله د پلټنې دویم پړاو او باید د رڼو شرایطو او د پوهې له مخه ترسره شي چې نړیوال کارپوهان پکې د دې ویروس د سرچینې او د لومړي خپرېدو د حالت ارزولو لپاره پوره خپلواکي ولري. سپینې ماڼۍ د سهشنبې په ورځ له روغتیا نړیوال سازمان هیله وکړه چې د کرونا ویروس د سرچینې ځانګړې ارزونه له لاسوهنې او سیاسي کولو پرته وشي. دا هم د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد د څو ولایتونو د هوا حالات. اوس هم پام وکړئ د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیو ته درنو لیدونکو دا به زموږ خبري ټولګه چې درته مو وړاندې کړه. له ملتیا مو مننه، تر بیا مو په ستر رب سپارم. ښه وخت.